د امرالله صالح پر ضد د پاکستان تبلیغات او مرګونې هڅې. پاکستان څنګه د امرالله صالح ختمول غواړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د امرالله صالح د دفتر د رسنیو د رئیس رضوان مراد لیکي: ما نه غوښتل څه ولیکم او نه مې تر اوسه کله د صالح صاحب له رسمي او ملي دریځ پرته د هغه په باب څه لیکلي دي، خو د هغو څیرو د انتقاد او منفي تبلیغ په ځواب کې لیکم چې مکمل منزوي شوي، تښتېدلي، له دندو لرې شوي او ملي موقف خلاصه چې حتی په خپل شخصي ژوند کې هم دریځ، قصه او انګیزه نه لري. هو هغه شخص ټکان وخوړ چې فقط څو ورځې مخکې له قندهار څخه په دفاع کې د کورنۍ یو کلي 3 زلمیان شهیدان شوي او 3 اونۍ وړاندې د کمپنۍ په ساحه کې د خور لمسی شهید شو. هو هغه صالح ټکان وخوړ چې څو میاشتې مخکې پرې د پنجاب استخباراتو په 2 مترۍ کې د 52 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو چاودنه وکړه. هو هغه افغان د څو ثانیو لپاره له ځایه وخوځېد چې ISI یې په 2 موټرو بمونه او 6 انتحاریانو د له منځه وړلو هڅه وکړه. هو هغه لومړي معاون ټکان هم وخوړ چې ISI هره شیبه د ترور په لټه کې دی او دی له هره لحظه ځان ورته چمتو بللی دی. هو هغه مسؤل ټکان وخوړ چې کال کېږي او زه شاهد یم چې د سهار له لمانځه وروسته تر نیمو شپو له خپلو همکارانو سره د وطن د ښېګڼې او د دښمن د ځپلو د شهیدانو له کورنیو سره د کتنو د هیوادوالو غوښتنو او ستونزو ته د رسیدګۍ او له خلکو سره مستقیم ارتباط لپاره په بېسارې انرژي خدمت کوي. شاید داسې لسګونه جملې نورې ولیکم او نه وایم چې ملایکه ده، هر څه کولی شي، هېڅکله به یې د خپل موقف او وظیفې لپاره توصیف ونه کړم. هېڅ چا به نه وي لیدلی چې خپل او د معاون صاحب تصویر مې کله پوسټ کړی وي، بلکې صالح صاحب پوهیږي چې زما دا یا د وطن ده، نه شخصي او نه په کوم شخص او منصب پورې مربوط ده. تر څو پورې چې امرالله صالح د وطن سرتیری وي تر څنګ یې ولاړ یم. څوک چې پوهیږي او د دښمن له مکارۍ خبر دی او شخصي عقدې نه پالي، هېڅکله داسې خبره تبلیغ او کار نه کوي چې ګټه یې یوازې او یوازې پاکستان او نورو داخلي او بهرنیو دښمنانو ته رسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.